السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو په سٹارټ کې چې کومه ویډیو تاسو کته تاسو هم داسې ویډیو جوړول غواړئ په خپل تصویر باندې شاعري لیکل غواړئ یا سونګ لیکل غواړئ نو دوستان دا ویډیو سره پوره ګورئ په دې ویډیو کې زه تاسو سټپ بای سټپ طریقه ښیم چې داسې ویډیو تاسو څنګه جوړوئ خاطر تاسو یې کار وکړئ چې په خپل موبایل په یوټیوب ته راشئ بیا په یوټیوب باندې کلیک والئ چې کله تاسو سره یوټیوب اوپن شو بیا د بر په سرچ کې ولیکئ green screen status دا به تاسو سرچ کوئ تاسو سره به green screen status یې راواوړي تیارې ویډیوګانې دلته کې پرتې دي د دې نه بیا تاسو کومه ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ هغه تاسو ډاونلوډ کړئ دلته کې زه یو ویډیو ډاونلوډ کوم دلته کې ما سره دا سونګ دی تاسو ډاونلوډ کوم په دې باندې زه کلیک والم دا ویډیو ما سټاپ کړه چې تاسو صحیح پته ولګي دلته بیا لاندې شیر اپشن دی بیا بیا کلیک والئ تاسو سره داسې اپشن نه ورته سره بیا په موبایل کې کوم یو ډاونلوډر وي تاسو په یې باندې کلیک والئ مثلا سنیپ ټیوب دی په دې باندې کلیک والم تاسو سره بیا داسې پیجونه راوړي تاسو دا ویډیو په 720 پیج کې ډاونلوډ کړئ دا یو پیج دی ټیک شو دې نه کلیک والئ زموږ ډاونلوډینګ چې کوم دی دا موږ سره ګور روان شو برابر دلته موږ سره روان وي دا موږ سره ډاونلوډینګ سٹارټ شو دا ویډیو چې کومه دا موږ سره ډاونلوډ شو د دې نه بیا تاسو زی دا تاسو بیا دا ختم کړئ ټیک شو بیا دا کار وکړئ چې انشاټ ته راشئ په خپل موبایل کې که تاسو سره انشاټ نه وي نو لینک ډسکرپشن کې موجود دی دا غږ تاسو انشاټ ډاونلوډ کولی شئ چې کله تاسو انشاټ ډاونلوډ په تاسو سره سکرین ته راغلی وي دا رنګ انټرفیس کې به وي تاسو بیا په انشاټ باندې کلیک والئ دلته بیا په دې ویډیو باندې کلیک والئ تاسو سره تاسو ګیلري کولاو شي بیا تاسو هغه پوټ راوالئ په کوم باندې تاسو لیکل کول غواړئ په کوم باندې تاسو ویډیو جوړول غواړئ دلته زه دا یو ایمیج رالم په دې ما کلیک واغستو لاندې لګي ټیک نشان دی په دې بیا کلیک والئ زموږ دا ایمیج چې کوم دا موږ سره ټایم لاین ته رالو بیا به داسې کار وکړئ تاسو به داسې رایټ سایډ ته راشئ دلته کې دا یو اپشن دی کراپ په دې بیا کلیک والئ چې به دې کله کلیک وکړو تاسو سره به داسې ریشوګانې راواوړي دلته به تاسو سلیکټ کړئ 1.1 دین به کلیک والئ ټیک شو بیا تاسو د خپل ایمیج د سایز برابر کړئ تاسو څونه برابروي څونه زګونتي کټ کوئ کوم پالتو زګون چې بیا تاسو بیا کټ کړئ زموږ د ایمیج چې کوم دی دا موږ سره داسې صحیح راځي ټیک شو داسې برابر شو دلته بیا ټیک نشان دی دین بیا کلیک والئ بیا به داسې کار وکړئ چې داسې لیفټ سایډ ته به راشئ دلته کې دا یو اپشن دی کنویس دین به کلیک والئ او دا تاسو -2 ته ورسوئ ستاسو دا پوټ چې کوم دی دا بارډر راشي ټیک شو بیا دلته ټیک نشان دی بیا کلیک والئ بیا به یې کار وکړئ دلته تاسو دا یو اپشن ښکاري د پیپ چې لیکلی PIP په دې تاسو بیا کلیک والئ ستاسو سره ستاسو ګیلري راواوړي دلته کې دا دوه اپشن دي یو ویډیو د یو فوټو تاسو په دې ویډیو باندې کلیک والئ بیا تاسو هغه ویډیو راوالئ کوم چې تاسو په یوټیوب کې ډاونلوډ کړی و هغه ویډیو به تاسو راوالئ لکه زه دا ویډیو رالم په دې ویډیو باندې ما کلیک واغستو ټیک شو بیا به داسې کار وکړئ چې رایټ سایډ ته تاسو داسې راشئ دلته کې دا یو اپشن دی کروما په دې بیا تاسو کلیک والئ بیا چې په سکرین باندې تاسو ته کوم دا ګرین ځای ښکاري دې بیا پر کلیک والئ تاسو چې کوم دا ویډیو راغستی دا کوم لیکل والا ویډیو چې دا دې دا بیک ګراوند بالکل ختم شي او ویډیو پاتې شي دلته بیا ټیک نشان دی بیا کلیک والئ بیا داسې کار وکړئ چې دا ټیک نشان دلته بیا کلیک کړئ دلته تاسو پر خپل پوټو باندې بیا کلیک والئ دا به د ویډیو سره بالکل برابر کړئ داسې به تاسو یو شان کړئ د ویډیو سره ټیک شو بیا به داسې کار وکړئ چې دې خوا راشئ په دې پیپ باندې بیا کلیک والئ بیا چې کوم دا ګرین سکرین ویډیو تاسو راغستی په دې کلیک والئ دا تاسو داسې لږ لاندې راوړئ ټیک شو داسې لاندې راوړئ داسې به تاسو برابر کړئ خپل حساب سره بیا تاسو برابر کړئ داسې برابر کړئ بیا به داسې کار وکړئ چې دا ټیک نشان به ووایي چې کله برابر کړه هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ دلته تاسو دا یو اپشن ښکاري دی فلټر اپشن دی په دې بیا کلیک والئ دلته بیا په فلټر باندې کلیک والئ د دې ځای نه بیا تاسو خپل ایمیج ته فلټر ورکړئ په دې کې ډېر زیات ښکلي فلټر دي آیفون موبایل باندې تاسو د خپل تصویر جوړولی شئ ما ته دا یو فلټر ورکړو ټیک شو دلته بیا ټیک نشان دی په دې بیا کلیک والئ هغې نه پس بیا یې کار وکړئ دلته دا یو اپشن دی افیکټ په دې بیا کلیک والئ په دې کې بیا تاسو سره افیکټ پراته دي
تاسو به یې کار وکړئ چې دې کې هر قسم افیکټ دلته کې تاسو به یې کار وکړئ. دلته تاسو دې خوا راشئ رایټ سایډ ته. دلته کې دا یو اپشن دی سیلیبریټ، په دې بیا کلیک والئ. دلته کې بیا به سیلیبریټ کړئ خپل افیکټ پراته دي. کوم افیکټ تاسو ویډیو ته ورکول غواړئ په هغې بیا تاسو کلیک والئ. زه دا یو افیکټ ورکوم. کلیک والئ. بیا دا کم دی افیکټ ریبن چې کم دی دا تاسو بالکل داسې د خپل ویډیو سره برابر کړئ. نو زموږ دا ویډیو چې کومه ولا تیاره شوه زه بیا د اواز سلو کوم تاسو صحیح پته ولګي. زه په دې سونګ باندې اواز سلو کوم. ښه اواز پې ما سلو کړو. تاسو زه اوس دا ویډیو پلی کوم چې زموږ دا ویډیو څنګه راغله. ښه دوستان زموږ دا ویډیو چې کومه ده داسې راځي په دې طریقه تاسو هم ټایپ پیسټ ویډیو جوړولی شئ. نو دوستانو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ.